بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن شنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د رجب المرجب میاشتې 9 نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د سلواغې میاشتې 21 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د هرات پاسپورت امریت مسؤلان د ورځې په لړ کې د 2000 ټوکو د پاسپورتونو د ویش خبر. د مؤمنی خپرونې له لوري او اطلاعات او کلتور ریاست په همکارۍ د کتاب لوستلو د فرهنګ دودولو په موخه ننداره جوړول او د 200 وال فاروق الاردو د 5مې سرحدي لوا مسؤلانو له لوري ایران ته د 11 لکه ریالو د قاچاق مخنیوی. اوس هم ستاسو پام راړوم بشپړ خبرونو ته. د هرات ولایت د پاسپورت امریت مسؤلان دغه ولایت اتباعو ته هر ورځ د 2000 پاسپورتونو د ویش خبر ورکوي. دغه مسؤلان چې په تیره یوه اونۍ کې له 10 زیات کسان د جعلي اسنادو د جعل کولو په تور نیولي دي، له ښاریانو څخه غواړي چې د خپل اسنادو په وړاندې کولو کې له احتیاط څخه کار واخلي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. د هرات د پاسپورت په دفتر کې د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره د خلکو مراجعه. دوی د خپل اسنادو له بهیر څخه راضي دي، خو وایي چې مراجعین باید اصول مراعات کړي. به خاطر اتاقی رفتن به درستان راه مشکل بود دیگه. خود مردم باید فکر کنن پاسپورت وقتی از دولت میگیرن باید زود استفاده کنن. به سر وقت خبرم به سر وقت خبرم پاسپورت هم نسوزه و دوباره مشکل هم نفس کنن. نظم خود رعایت بکنه، خیلی شلوغ نکنه که امارت اسلامی که اینجا اومده و صراحتی مردم اومده. مردم هم باید از امارت اسلامی تشکر بکنه خیلی و چی از اینا هم خیلی چی نکنه که خیلی شلوغ بلوغ بکنه که اینا هم ازشون راضی باشه. په ورته وخت کې د هرات د پاسپورت امریت مسؤلان وایي چې په تیره یوه اونۍ کې تر 10 کسان د جعلي اسنادو د جعل کولو په تور نیولي دي، خو وایي چې د غوښتونکو لخوا په غوښتل سوي اسنادو کې زیاتره ستونزې او تېروتنې له امل د عکس اخیستونکي لخوا سوي دي او دا ستونزه باید حل سي. مراجعین چې دي کوم چې تاسو یادوي هغه اکثره دوی خپل دغه لري. یو څوک چې تذکره یو رقم جوړ کړي، نن یې بل رقم جوړوي، نن د په نامه کې تغییر راغلی یا د پلار په نامه کې تغییر راغلی. هغه مشکل اکثره دوی خپل موږ پورې کوم څوک تعلق ولري د هغو انشاءالله موږ مشکل ورحل کوو. موږ دې ته نه پرېږدو چې دته ستړیا جوړ شي یا تکلیف ورته جوړ شي. د دوی په خبره دوی هر ورځ شاوخوا 2000 اسناد پروسس ته ورکوي او له ښاریانو غوښتي چې د پاسپورت د غوښتنې لپاره دي دفتر ته د ګڼه ګوڼې د مخنیوي په موخه ورنسي. مرحله اول ثبت از روی تذکره اصلی بکنه و عکس شخص که میگیره باید رو در رو بگیره، واسطه گوشی نگیره. وقتی که فرم زیر به سیستم میکشه توضیح میکنه، هم متوجه بارکد و عکس های عضو و اسم ولد و لیدت عضو که نوشته عضو در فارسی و انگلیسی کدام فرقی نداشته باشه. تاریخ تولد عضو بسیار مهمه. دغه مسؤلان د پاسپورت غوښتونکو لپاره د شفافو او عادلانه خدمتونو په تامینولو باندې ټینګار کوي. د یادونې وړ ده چې د هرات د پاسپورت امریت مسؤلین وایي د پاسپورتونو د ویش لړۍ دایمي ده او ښاریان باید په دې اړه اندېښنه ونه کړي. د مؤمنی خپرونې لخوا په ځوانانو کې د لوستلو د فرهنګ د دودولو په موخه یو نندارتون جوړ سو. د هرات د اطلاعات او فرهنګ ریاست د فرهنګ او هنر امیر مولوي حمید الله قیاسي وایي دوی هڅه کوي چې د نندارتونونو او کتاب لوستلو په شان پروګرامونو په لار اچولو سره د لوست فرهنګ ژوندی وساتي. په همدې حال کې د کوڅو د کتابونو د نندارتون تنظیمونکي وایي چې د کتاب میلې له لارې په ځوانانو کې د لوستلو د فرهنګ د کچې د لوړولو لپاره کار کوي. د هرات یو شمېر ښاریان وایي چې د موبایل ټلیفونونو او مجازي فضا کارونې ډیری ځوانان له زده کړو بې برخې کړي دي. د 200 وال فاروق الاردو د 5مې سرحدي لوا مسؤلینو د 11 لکه ریال پیسو قاچاق و ایران هیواد ته پر سرحد مخنیوی وکړ. د 200 وال فاروق الاردو د 5مې سرحدي لوا ځواکونو د هرات ولایت اسلام قلعه په سرحد 2 کسانو غوښتل چې ایران هیواد ته 11 لکه ریال پیسې قاچاق واړوي چې مخنیوی وکړ او یا 2 کسان د مربوطو اراکینو تر نظارت لاندې دي.
دا په دې حال کې دی چې د 200 وال فاروق الاردو 5مې سرحدي لوا ځواکونو تر دې وړاندې څو ځلې ایران هیواد ته د نشهیي توکو، څارویو او اسعارو موادو د قاچاق مخنیوی وکړ. د افغاني سرې میاشتې ټولنې د لویدیځ ساحوي ریاست لخوا د انجینرۍ او ټولنیزو کارکوونکو د بستونو ازموینه واخیستل شوه. د هرات د سرې میاشتې ادارې چارواکي وایي په پام کې ده چې 10 انجینران او 4 ټولنیز او 10 رضاکاره کارکوونکي په زندهجان ولسوالۍ کې د زلزله‌ځپلو کورنۍ لپاره د کورونو او سرپناه د جوړولو لپاره وګماري. د لویدیځ د ساحوي ریاست رئیس شیخ یار محمد فارقي د ازموینې ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې ازموینه به په پوره روڼتیا سره ترسره کیږي او د هیچا حق به تر پښو نه لاندې کیږي. او دغه راز زیاته کړه چې د زندهجان د زلزله‌ځپلو لپاره به 170 کورونه د نړیوال فدراسیون په مالي لګښت جوړ کړي. د یادونې وړ ده چې په یادو پوسټونو کې له 200 څخه زیات کسان د ازموینې لپاره شارټلیست شوي دي. د هرات ولایت د امنیتي ځواکونو لخوا 3 تنه د موبایلونو او نغد پیسو د غلا په تړاو ونیول شوه. د هرات ولایت امنیه قومندانۍ د لومړي امنیتي حوزې منصوبینو د کشفي راپور له مخې د دغه حوزې اړوند سیمو څخه 3 تنه د یو موبایل او نغد پیسو 4800 افغانیو د غلا په تړاو نیولې دي. له دغو کسانو څخه یو غلا شوی موبایل او نغد پیسې ترلاسه شوي او اوس د اسلامي امارت د ځواکونو تر څارنې لاندې دي. د هرات ولایت امنیه قومندانۍ د امنیتي ځواکونو لخوا 2 تنه د جعلي اسنادو د جوړولو په تور ونیول شول. د هرات امنیه قومندانۍ د 4مې امنیتي حوزې منصوبینو 2 تنه د جعلي اسنادو د جوړولو په تور د دغه حوزې اړوند سیمو څخه د کشفي راپور له مخې نیولې دي. یاد کسانو په خپل جرم اعتراف کړی او اوس مهال د امنیتي ځواکونو تر څارنې لاندې دي. د هرات ولایت د امنیتي ځواکونو لخوا 1392 ګرامه سره زر او 2480 ګرامه نشهیي توکي کشف او ترلاسه شول. د هرات ولایت د اسلام قلعه کمیسارۍ منصوبینو په فعاله توګه 2 تنې نیولې چې غوښتل یې دغه اندازه سره زر او نشهیي توکي د دې کمیسارۍ له لارې ایران هیواد ته قاچاق کړي نیولې دي. همدارنګه د دوی دوسیې ترتیب عدلي او قضایي ارګانونو ته استول شوي دي. د هرات ولایت د ترافیکو پولیسو د موټر چلولو لایسنس لپاره له غوښتونکو څخه عملي ازموینه اخیستې. د 295 تنو په شمیر سره چې د مخه په روزني ټولګیو کې شامل شوي وو د سړک ترافیک اصول او مقررات د ټولګي له ټاکلې مودې وروسته او د نظري ازموینې اخیستلو په تېرېدو سره په عملي ازموینه کې شامل شول. له دغه ټولۍ څخه 215 تنه د ترافیکو پولیس د هیئت استازي په شتون کې په عملي ازموینه کې بریالي شول. محترم لیدونکو، اوس هم ستاسو پام راوړم د سبا ورځ د هوا اټکل. د لوی سشتن تعالی په نامه ګرانو لیدونکو د ما سلامونه ومنئ. شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا اټکل. یکشنبه هرات ښار اوریاز الوره درجه 18.9، غوریان اوریاز الوره درجه 0.8، کروخ اوریاز الوره درجه 14.4 او پشتون زرغون اوریاز الوره درجه 14.8. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د هرات پاسپورت امریت مسؤلان د ورځې په لړ کې د 2000 ټکو د پاسپورتونو د ویش خبر. د مؤمنی خپرونې له لوري او اطلاعات او کلتور ریاست په همکارۍ د کتاب لوستلو د فرهنګ دودولو په موخه ننداره جوړول او د 200 وال فاروق الاردو د 5مې سرحدي لوا مسؤلانو له لوري ایران ته د 11 لک ریالو د قاچاق مخنیوی. درنو قدرمن لیدونکو، دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو پولیس سټیشن ته لاسپارم.